बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خاد او باد اوسئ نن پنځم تاریخ چې کوم تیر شو دی حوالې سره په دغه روزه کې چې کوم پاک افغان سچویشن دی خیبر پختونخوا صورتحال دی د پښتنو ټولو سیمې صورتحال دی چترال نه اونیسا تر بلوچستانه پورې لوی بیلټ دی دلته کې خلکو باندې روجي څنګه تیریږي او ورسره دا وخت چې کوم اوس عسکري ذرایع نه کم خبرونه جاری کیږي صحافیانو ته یا کم میډیا ته ورکول کیږي کم بیانات راځي بل طرف ته وزیر اعظم سیاسي ګوندونو سره اپوزیشن سره ملاقاتونه کوي او د پاک افغان سچویشن او سره ایران باندې هم کم پیدا شوی خلیج ته صورتحال دی په دې سلا مشورې کوي خو زیاتره موږ د افغانستان په حواله سره خبره وکړو چې دی وخت کې جنگ کم صورتحال دی تقریبا 2 ورځې یعنی 48 ساعتونو پس غنټو پس بیا پاکستان فضائی حمله کې کندهار ټارګټ کړی دی کندهار کې کم د التا فوزي یعنی یا بیسز دی یا کوم هډ کوارټر دی ټارګټ کړی شوی دی کافي نقصان رسول شوی دی یعنی تقریبا کوو سپورې واچي پاکستان شپته فضائی حمله سره نور کوم زمینی حمله دي هغه خو افغانستان طرف نه هم رواني دي چترال طرف نه الته کې اطلاعات راغلي دي بجاور طرف ته راغلي دي الته ماټر ګولې غوښدلې دي کورم سایډ ته چې کوم خلچي سایډ د عادي طرف ته ماټر ګولې فایر کړی شوی دي هغه سه خیبر ایجنسی طرف ته خو زیات نقصان پاکستان طرف ته نه دی خودلې شوی او چې باندې حمله شوې دي دی وخت دغه یو خو زمين چې کوم افغانستان سره وسایل دي هغه استعمالي کاغه ډرون دي او کاغه چې کوم مزایل دي او فضائی هغه شانته طاقت یا توان نه لري پاکستان چونکی دی وخت کې په دې صورتحال کې دی چې هغه ډیر زیات نقصان چې کوم افغان حکومت ته یعنی طالبانو حکومت ته آتا رسولې دي او مزید چې کوم دي دا نوې سریدو یو عمل شروع شوی دی ولې چې نن بیان کې هم دا راغلي دي چې موږ صرف دهشتګردو باندې حمله کړې و په افغانستان کې چې موږ ورته بار وې او افغان طالبان لګیا شو زموږ فوجیان یې مړ کړه نو په دې وجه دغه موږ کاروایی شروع کړې ده تر هغې پورې به جاري وي چې څو پورې دغه صورتحال یعنی افغان طالبان موږ ته خپل څه کوم مطالبات دي هغه منلي نه وي موږ ته خپل ترخاګر یا کم ټي ټي پي دي دا حواله کړي نه وي اوس دا لوی بس دا یو سټیټمنټ دی منځ ته دا دي اندروني نورې ډېرې پټې خبرې هم شته دا جنګ یعنی دا دوستي دشمني کې एकदम څنګه بدله شوه دي په شا باندې ډېرې خبرې دي او یقینا چې دریم ګړی هم پکې خپل فایدې اوچتوي لکه څنګه انډیا دا او انډیا کا تاسو مخکې ورځو خبرونه چې کوم وخت جنګ شروع نه پس کله پاکستان راغله نو هغې خپل بدل اخیستو یعنی افغانستان په نظر او دا شی د میډیا طرف نه بیانونه هم و چې طالبانو سره پاکستان خلی او دغه یو پراکسي وار یعنی دغه شی سچویشن باندې هغې پیل نه فوکس ون یقینا چې هغې به ونه خپل فایدې اوچتي خو دلته که تاسو وګورئ تاریخ کې هم اوس پاکستان دغه موقف لري چې کوم غسل کو هغه چې ولس سره زموږ جنگ نه دی او زیاتره ولس چې کم دی هغه هم د طالبانو حکومت نه تنګ دی ولې چې کم دو نمونه طرز حکمرانی ده دا خو په زوره قبضې شوي دي او په زوره راغلي دي او اوس دا موقف لري پاکستان او زیاتره ولس چې کم دی هغه د دې طالبانو په حق کې نه دی هلته جمهوري نظام پکار دی اوس ګورو به مخکې چې دینه څه جوړیږي خو تازه صورتحال کې په کم نفرتونه دي هغه خو خورېږي پاکستان باندې هم د هغه دی چې کوم افغانان وروڼو سره چې کوم د کې د ویزو په سلسله کې یا په وتو سلسله کې دغه کېږي دا وزونه هومره نوچتېږي چې که چیرې ولس سره تاسو نه وي نو بیا ولس ته تاسو دلته نه وبسلو یا دغه شانتي نور زیان رسولو باندې ولې بضد یې دا خبرونه هومره باندې چوت کېږي د صورتحال باندې هم کتل پکار دي بیا کداور شخصیات مولانا فضل الرحمن سراج الحق او امل والی انداسې نور پښتانه افتاب شیرپور ډېر غټ تعداد کې پښتانه لیډرشپ چې کم دی په دې شخړه باندې خفه دی خو هغې دغه منې فی الحال خاموشه دی او سټیټمنټ هم داسې خاص نه راځي که مولانا فضل الرحمن دی بروز اوس اسمبلی کې هم زه میلاو شم خو هغه په دې خبرونو باندې فی الحال ډډه کوي او خفګان اظهار کوي چې دا څه روان دي بد روان دي او غلطه پالیسي ده خو نور سټیټمنټ نه ډډه کوي حالانکه مولانا فضل الرحمن واحد هغه کس دی چې هغه کم سپریم لیډر دی هیبت الله صاحب سره ملاقات هم شوی دی دا واحد هغه کې دی چې د سره هغه ښه اړیکې هم شته
یعنی دغه صورتحال کې اوس دی وخت کې علما کرام لوی تعداد دی یعنی پاکستان افغانستان چې کا ولسی سطح باندې وګوري ډیر زیات خپل کې تړل شوی دي په یو صورت باندې خلاصې نه کیږي بل طرف ته کا حکومتي ډول باندې وګوري نو حکومتي ډول باندې کدلته پاکستان دی او کاغه افغان طالبان دي نو هغه خپل مینس کې کم نه خطا دا هغه بل طرف ته بوزي یعنی یو شلټر خواخلي دغه صورتحال کې یقینا چې موږ هم پریشان یو چې اخر کېږي به د دې نتایج به سره وځي ولې چې دا کم تعلقات یا دغه کم خپل مینس کې یو رشته ده دا داسې په اسانه خو نشي ختم کېدی خو شخړه یعنی جنجال یعنی پاکستان ته نور هم زیاتې دی دغه بیلټ په صورت باندې بیا دویم چې کوم دغه طالبان دي دا الریډي اوس چې کدی حکومت ختم شونه پاکستان خو به هم دشمن ګڼي چې څرنګه امریکا غو نو دغه وار چې کم دی یا دغه پوزیشن کم دی دا به کله پورې جاری وي خو اوس په موجوده صورتحال کې که تاسو وګورئ نو افغانستان په هغه باندې ډېر کم یعنی ملکونه داسې نشته چې هغې په اظهار افسوس کړي یا په دې باندې کې پاکستان سره کوي او بل طرف ته که تاسو وګورئ روس الان کې افغانستان منلی دی یعنی دا په ټولو هغو کې دا واحد هغه دی چې روس په دې باندې دا خپل مفادو دپاره منلی یا څه دپاره خو هغه هم دغه بیان چې کوم دی پاکستان په مخالفت کې نه راځي او یعنی هغه هم دغه وایي چې افغانستان کې دهشتګرد ګروپونه شته اوس هلته ولس یقینا چې ډېر زیات په تنګه راغلي وي ولې چې یو طرف ته نوی حکومت بیا هلته معاشي پرابلم بیا هغسې نړیوالو ادارو سره رابطې کټ یعنی نړیوال په سطح باندې طالبان خپل ځان نه دی منځلی بیا هغه نه علاوه یو واحد پاکستان و چې دې سره تجارت کې یو مارکیټ لار کولاوه ښه په ازادانه طور باندې کېده هغه هم څو میاشتو نه بند هغه نه علاوه دغه صورتحال کې اوس ولس ته څومره زیان رسي څومره تکلیف رسي دا خو به کله حالات بدلیږي هغه وخت کې به نور فګر هم راځي خو دې وخت کې موږ ګورو چې ډېر زیات زیان او نقصان رسي عام ولس ته اوس دغه شخړه په ختمیږي څنګه ترک رابطه کړې ده چین هم خپل کوشش کړی دی دې نه مخکې مذاکرات هم شوي دي خو ناکامه شوي دي ما ته ښکاري داسې چې یو طرف ته طالبانو ته که ډډګرنه انډیا ورکوي یا سپورټ ورکوي یا څه داسې خبرې وي بل طرف ته پاکستان ته هم څه ډډګرنې یا دغه شانتې څه ښکاري به یا څه ټارګېټډ اچیو کولو دپاره هغه دغه روان دي خو اخر حل به بیا همدغه راځي چې یا به د طالبانو حکومت ختمه کیږي یا به دغه کې چې کوم ولسي سطح باندې نن یو سټیټمنټ ما پړو نو هغه کې دغه پاکستان طرف نه راتله چې هلته ولس هم د طالبانو خلاف دي چې دا تاسو بد کوئ چې ترخګر ساتئ او پاکستان په حق کې دي اوس که چیرې دغه شانتي شمالي ګروپونه الریډي موجود دي که هغه چیرې اکټیو شي لکه د نه مخکې هم په افغانستان تاریخ موجود دی چې خپل ګروپونه اکټیو شوي دي او بل طرف ته وتي دي او بل حکومت کومک یې اخیستی دي اوس که دغه شانې صورتحال جوړیږي نو یو افغانستان یقینا چې یو بل وار یعنی یو بل مشکل طرف ته روان دی او الله دې وکړي خیر فی الحال تازه ترین کې هم او لږ شان تجزیه او د خلکو موقف تاسو سره مه ږدل یقینا چې دې وخت کې زه دا سوال کوم چې ملګرو ته خواست هم کوم چې میډیا سایډ باندې یعنی یا سوشل میډیا سایډ باندې ډېر نفرتونه خورېږي کوشش پکار دی چې نفرتونه نه خورو او حقیقت طرف ته بوزو او الله دا د حکومتونو جنگ دی ریاستونو جنگ دی د ولسي جنگ نه دی او نه دی لاو کې چې هغه ولسي طرف ته خبره لاړه شي د کې دیم الله خیر پیښ کړي خو زما کوشش دا روان دی چې په دې باندې خپل نظر وساتو او تاسو نه ملګرتیا او ورولې بموړو ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ